سلامونه بیا هم نوې ویډیو سره راغلم. ښاغلی طوفان جانان سلامونه کولی شي ټولو درنو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. ګرانو دوستانو نن په دغه ویډیو کې دوه برنامې تاسو ته زه نورې معرفي کوم، لکه چې څنګه دوه برنامې باندې مخکې مې ویډیو کړې وله ښه، نو په دې کې تاسو ډېر ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ، ډېرې انټرنیټ هم جوړولی شئ. نو داسې ویډیوګانې به جوړې کړئ چې تاسو به خپله ورته اړیان پورې کړئ، صحیح ده. لکه چې څنګه تاسو په یوټیوب کې کتلی شئ، لکه مثلا په ټیک ټاک په هغه ځایو کې اپلوډ شوي دي ښه، هغو اکثر ایډیټ چې دی هغه په کمپیوټرو باندې کړي دي ښه، خو زه تاسو ته بې له کمپیوټر او بې له دې شیانو څخه تاسو په برنامه کې دا زده ښیم چې تاسو دغه رقم جوړولی شئ ښه. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو ښه. نو نن مې تاسو ته دغه دوه برنامې راوړي دي ښه، ډېر ښه ښایسته ایډیټ لري دوستانو، ډېر ښایسته ویډیوګانې پکې جوړولی شئ، صحیح ده. نو دغه دوه برنامې زموږ د ټلګرام په چینل کې موجود دي ښه، دغه ته ترلاسه کولی شئ، بل چېرته نشته ترلاسه کولی شئ، صحیح ده. نو تاسو په جوړول باندې پیل وکړو دوستانو. اول تاسو ته زه ایډیټ وښیم چې په کوم ایډیټ باندې جوړوو ښه. ګورئ مثلا ما ډېرې جوړې کړي دي، خو ویډیوګانې ما زیاتې په دغه جوړې کړي دي ښه. نو دغه اولنۍ ویډیو چې ګوره دا اوس مې جوړه کړه تاسو دغه رقم ویډیو تاسو جوړولی شئ، ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، دومره زور ښه دوستانو. را به شو اولې برنامې ته لاړ شو، اوله برنامه پیل کړو څنګه به ویډیوګانې جوړوئ ښه. نو اوله برنامه راولئ دوستانو ښه. ښه دلته موږ ته دغه اپ سایډ راوړي، کله چې دغه اپ سایډ راوړي دغه اولنۍ کلیک اصلي، کله مو کلیک کړله کلیک مو کړل دوستانو، ګورئ تاسو ته دغه اپ سایډ راوړي ښه. نو تاسې به کوم ځای کلیک وباسئ، دغه موزیک چې ښکاري دغه موزیک کلیک اصلي، کله موزیک مو کلیک کړل دوستانو دلته له موږ څخه یو موزیک غواړي، په کوم موزیک تاسو جوړوئ هغه موزیک به تاسو یې ورکوئ، صحیح ده. نو زه اوس دلته یو موزیک پیدا کړم چې په کوم موزیک جوړ کړم، نو ستاسو په ګوشیانو کې موزیکونه راوړي په هغه موزیک جوړ کړئ. زه اوس په دغه موزیک جوړوم، صحیح ده. دغه موزیک به زه ورکړم، انتخاب یې وکړم، دا موزیک وګرځوئ. ګوره دلته دغه اپ سایډ راوړئ ښه. اوس دلته دغه اپ سایډ چې دلته راوړئ ښه، دلته تاسې که چېرته اوږد موزیک یې اوږد کولی هم شئ، لنډ کولی هم شئ، دا ګوره دلته یې کشولی شئ، صحیح ده. نو را به شئ کلیکنۍ باندې کلیک واخلئ، دلته چې ښکاري دغه لغبل دغه ووهئ، صحیح ده. دا چې مې کله کلیک کړله دغه څخه راوړي. اوس دا موزیک نه لګوم، غواړم چې بل موزیک ولګوم، خپل د خوښې موزیک ولګوم ښه. نو بیا به داسې دلته کلیک وکړئ، دلته یې مشهوري راغله، مشهوري هم لرې کړئ ښه. ښه اوس د موزیکونو ځای یې راواړوئ، ګورئ دلته ښکاري دوستانو تاسې موزیک بدلولی شئ، ګورئ دغه موزیک ووهئ نو کولی شئ خپل نور موزیکونه راولئ ښه. اوس زه غواړم چې بل موزیک راولم، صحیح ده. نو خپل د خوښې موزیک ورکړم چې کوم موزیک به سم وي. اوس دغه دوستانو زه دغه موزیک لګوم، صحیح ده. دا چې مې کله انتخاب کړله نو دا به سر ته ورسېږي، دا به دا سر ته ورسېدی ښه. نو دلته موږ ته لیکلي تاسې لنډ هم جوړولی شئ، اوږد هم جوړولی شئ، چېرته موزیک ووهئ ښه. نو دغه ښکاري دغه انتخاب کړئ، دا چې کله کلیک کړله نو تاسو به مستقیمه صفحه به راوړي. نو دا صفحه یې راوړوله ښه. بیا لاړ شئ دوستانو، دا کلیک اصلي، بیا کلیک اصلي ښه. اوس دا صفحه یې راوړله ښه. هیا دوستانو که تاسې غواړئ چې دغه د شا تصویر یې واړوئ ښه، د شا تصویر به څنګه اړوئ، راسئ پر دې ځای باندې کلیک واخلئ، دا چې مې کلیک کړل دوستانو ښه. دغه اول اپ سایډ دغه سایډ راوړي، دغه اول اپ سایډ کلیک اصلي، اول اپ سایډ مې چې کلیک کړله نو تاسو ته بلکل د عکسو ځای به راوړي ښه. اوس دلته اوس ګورئ دغه عکسونه تاسې هم لګولی شئ، دلته ښکاري ښه، خو موږ دا نه غواړو خپل دغه عکس ولګو، صحیح ده. اوس غواړو چې موږ خپل د ګوشي څخه یو عکس ورکړو، صحیح ده. دا انتخاب کړئ، دا چې مې کله انتخاب کړله موږ ګوشي کې چې کوم عکسونه یې هغه ټوټل راړئ، صحیح ده. نو زه اوس غواړم چې دغه تصویر ولګوم، فرض مثال زه خپل تصویر ولګوم، ګورئ نو دغه به زه ولګوم، صحیح شو. دا یې شاته ودرېدی، صحیح شو. اوس به راسو بیا هلته لاړ شم، بیا به دې ځای ته راشئ، دې ځای چې کله راغلئ دوستانو ښه، نو دلته دغه اپ سایډ راوړئ ښه. نو دا یې به مخکې به ولګوو، صحیح ده. دا انتخاب کړئ، کله چې دا انتخاب کړل دوستانو نو زه به بل تصویر ورکړم، دغه تصویر به ولګوم، صحیح ده. دا هم ښه تصویر ده. نو بیا به چې به کوو دوستانو، بیا به دا کلیک کړئ، دا چې مې کله کلیک کړله نو دغه اپ سایډ به تاسو راوړئ. نو دا بلکل ولګېدی دا تصویر ښه. اوس دلته له موږ څخه مختلفه شیان هم راوړئ ښه. دا چې مې کله کلیک کړل چې په هر ډیزاین یې غرور خبرې مه کوه، دلته چې رازونه ګزاره کوه، دلته ډېرې ټنډې ماتې شوي دي، دلته ډکې ایلې پاتې شوي دي. نشته پردیس کې جانان مه غواړه، مه غواړه زغې کې ګلان مه غواړه، نشته پردیس هر څه خوړلي دي، اوس مو قسمتونه خوب یولي دي. ښه دوستانو دلته تاسو تغیرات ورکولی شئ. را به څو بل اپ سایډ تاسو ته وښیم چې غواړئ تغیرات راولئ پکې په هر رقم باندې ښه. نو دا کلیک چې کله دا کلیک کړل دوستانو ګورئ دلته موږ ته لیکلي دی چې تاسې غواړئ چې دغه تصویر دې سایډ ته واوړي هغه سایډ ته واوړي، هغه یې هم کولی شئ، صحیح ده. مثلا دا رقم ګورئ داسې هغه د شا تصویر داسې مخکې لاړ شي، نو داسې هم کولی شئ. که داسې نه غواړئ بلته شاته یې راکش کړئ، شاته چې راغلی مثلا داسې یې راولئ ښه. ګورئ
دغه د مابین تصویر داسې وساتئ ښه که داسې نه غواړئ بیا دا کلیک کړئ ورک شي ښه که داسې غواړئ په هر رقم ډیزاینونو ته ځایونه لري دلته تغیرات ورکولی شئ مثلا دغه شیان چې دي دا سره ته اړوئ جړ ته اړوئ تیزي ته اړوئ چې په هر ډیزاین تاسو اړوئ دلته تاسو راپورته کوي بیا دا کلیک کړئ ښه دا چې مو کله کلیک کړل نو راسئ دلته دغه بل اپډیټ راوړئ ښه که چېرې داسې غواړئ داسې به راوړئ صحیح شو بیا به دا کلیک کړئ نو دغه دی د دې اپسیټ غلام مغواره نشته پردیس یار څه خوړلي دي اوس مو قسمتونه خوب یولي دي دا سره به ګورم په موقع باندې ورځ خلاصه مې راځي په شپه باندې عاشر عالم هر څه درته هېر نه دي ها دوستانو اوس دغه ایډیټ تاسو ولیدئ دلته ګورئ دوستانو تاسو یې ایډیټ بدلولی شئ هر رقم کولی شئ دا داسې نه ده چې دا په نیټ باندې داسې کوئ دا بې له نیټ یې جوړولی شئ صحیح ده نو دلته ګوره تغیرات نه ورکولی شي دا ټول تغیراتو ځای ده ښه مکمل هغه تنظیمات نو دلته دوستانو تاسو یو نوم لیکاستئ صحیح نوم به لیکاستئ هر رقم چې تاسو د خوښې نوم یې هغه لیکلی شي بیا دغه ټیک انتخاب کړئ دا چې انتخاب کړئ هغه نوم تاسو دلته سلیکټ کړئ صحیح ده نو اوس به موږ وخت نه ضایع کوو دا به جوړ کړو څنګه به جوړوو ښه نو دا به داسې جوړو دوستانو ښه دغه هان چې تاسو ته ښکاري ښه دغه هان کلیک کړئ چې کله مو کلیک کړله د جوړولو ځای اپسایډ به راپورته کړي ښه بیا تاسو راسئ دوستانو ښه دا کلیک کړئ دا چې مو کله کلیک کړل دا به له موږ سره بلکل به جوړ شي په ډېر اسانه باندې تاسو کتلی شئ دلته وګرځېدئ دا چې سل ته ورسېدئ نو بلکل به جوړ شي ښه ښه دوستانو اوس هغه بل اپسایټ به در ورشئ دویمه برنامه په هغه کې هم ډېر ښایسته ایډیټ کېږي صحیح ده په دې کې هم ډېر ښایسته ایډیټ کېږي دوستانو ښه نو د داسې خوندورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ دوستانو نو ځکه چې موږ همیشه خو په چینل کې داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو تر څو ستاسو ملګرو پورې هم ورسېږي او تر تاسو پورې هم ورسېږي ویډیو وګورئ لازمي درسره شیر کړئ تر ملګرو پورې لایک مه هېروئ سمه ده نو ځکه چې موږ مختلف ویډیوګانې مختلف شیان ستاسو لپاره موږ راوړو صحیح ده موږ فعالیتونه زموږ هر څه تاسو کتلی شئ نو دغه دا ویډیو هم جوړه شوله ښه نو تاسو ته راایستلی هم سمه کتلی هم شئ په څه ډیزاین باندې راغلی خو تاسې تغیراتونه ډېر پکې راایستلی شئ ځکه چې ما سره ټیم نه و صحیح ده دلته دې غرور خبرې مه کوه دلته چې راته خو خبرې برابر کېږي ترتیب یې کړی جهانزیب یار او اوس مو قسمتونه خوب یولي دي نو دا ول د دې برنامې طریقه دوستانو ښه نو دا 300 ډالر زموږ په ګوشي کې ثبت شوله اوس به راسو دوستانو دویمه برنامه تاسو ته معرفي کوم چې په دویمه برنامې کې څنګه ویډیوګانې جوړوئ ښه را به شي دویمه برنامه به خلاص کړئ کله چې دویمه برنامه راویستله ښه نو دلته به دغه صفحه راوړئ لږ انتظار ورته وکړئ ښه ښه دوستانو دلته نور مختلف شیان راپورته کوي دغه شیان چې دی تاسو ټول په پیسو باندې کولی شئ خو تاسو دې شي ته مه داخله کېږئ دا اول د فري جوړولی شو اوس چې دا پیسو باندې جوړېږي ښه خو تاسو داسې وکړئ دوستانو ښه دغه ځای ته راسئ دغه ځای چې راغلی چې هر رقم تصویر تاسو لرئ د ګوشي نه بیا تاسو تصویر ورکوئ صحیح ده اوس دا کلیک کړئ دا چې مو کله کلیک کړله دلته ګوره موږ ته وایي یو تصویر انتخاب کړئ چې په هر تصویر یې جوړوئ ښه نو را به یو تصویر انتخاب کوو چې کوم تصویر به ورکړو نو زه به دوستانو همدغه تصویر به ورکړم صحیح ده نو هر رقم تصویر چې تاسو لرئ اول به ښایسته جوړ کړئ چې په ښایسته ډیزاین کې تاسو عکسونه راسي ښه نو چې ډېر ښایسته ویډیوګانې راسي صحیح ده اوس ما دغه تصویر کلیک کړی صحیح ده ها دلته خو ساز یې بل ډول ده خو تاسو باید خپل د ګوشي نه ساز واخلئ ورې کړئ صحیح ده چې خپل د ګوشي څخه ساز ورکوئ همدغه انتخاب کړئ ښه موزیک ورته لګوئ دا مې اشتباه کړل دوستانو ښه شاته به راسئ بېرته هغه تصویر ورکړو ښه نو د دې ساز بله کنه دوستانو ښه اوس به تاسو دلته به دغه صفحه راوړئ ښه دغه موزیک چې ښکاري دغه موزیک انتخاب کړئ دا موزیک چې کله انتخاب کړل ښه بیا راسئ دغه انتخاب کړئ کله چې دا انتخاب کړله نو بلکل به د موزیکانو ځای راوړئ ښه په دې ځای کې تاسو د ګوشي موزیکان چېرته ښکاره کوي صحیح ده هغه دلته ښیي صحیح ده بیا چې مو کله انتخاب کړله تاسو په ګوشي چې څومره موزیکان یې ټوله راپورته کوي ښه دلته به تاسو یو موزیک انتخابوئ چې هر موزیک مو انتخابوئ هغه ستاسې خوښه ده صحیح ده زه به یو ساز به پیدا کړم موزیک دوستانو اوس کله موزیک ماته لګوئ څنګه لګولی شئ ښه
دغه مثلا دا موزیک شو صحیح ده دغه جمع کلیک کړئ کله چې دا جمع کلیک کړله بالکل ښه دا جوړ راغلی دوستانو ښه اوس به څه کوو دا به انتخاب کړو کله چې دا مې انتخاب کړله موزیک به بالکل ولګېږي ښه دا د موزیک ولګېدی ښه اوس په دلته د ډېر اپسیټونه به راوړئ ګورئ راسئ دغه بغل کې دغه اپسیټ ښکاره کېږي دغه اپسیټ ووهئ ښه کله چې دغه اپسیټ ووهله دلته دا مختلف شیان راوړي ښه نو دلته به راشئ دا انتخاب کړئ کله چې دا مې انتخاب کړله په دې کې دغه شیان چې دي تاسو اول د وار په نیټ باندې خلاص کړئ کله په نیټ نه خلاص کړل دا بدون نیټ به تاسو لګولی شئ صحیح ده اول د وار له څخه قوي نیټ غواړئ چې دغه شیان خلاص کړئ صحیح ده مثلا دا شیان دغه شیان نو اول د وار نیټ غواړئ نو خلاصول به څنګه کوئ دوستانو ښه دلته دوه اپسیټه راوړئ ښه دغه اپسیټ چې ده له پیسو دپاره ده تاسو پیسو باندې خلاصوئ تاسو هغه مه انتخابوئ ښه نو دغه لاندنی چې ښکاري دغه انتخاب کړئ ښه دا چې انتخاب کړله یو مشورې به راشي هغه به وخت به راشي بیا به دغه اپسیټونه به خلاص شي صحیح ده دا اپسیټونه ما خلاص کړي دي صحیح ده نو دلته نور اپسیټونه راوړئ دا بعضې مې خلاص کړي دي بعضې پاتې دي صحیح ده بیا به دا ووسئ ګورئ دغه ښکاري دا هان ووسئ هان چې مو ووله نو موزیک به راولئ ښه اوس دغه اپسیټ دوم اپسیټ ته راسئ دغه دوم اپسیټ کلیک راسئ دلته نور شیان هم لري ښه نو دلته باران لري لکه مثلا داسې ایډیټ ورکوئ داسې ایډیټ ورکوئ لکه داسې ایډیټ ورکوئ ښه هر کوم ایډیټ تاسو خوښ هغه ورکوئ ښه خو زه داسې ایډیټ ورکوم صحیح ده دا هم تاسو اول ډول په نیټ باندې خلاصوئ بیا بدون نیټ هم ورکوئ صحیح ده بیا هم کلیک راسئ هم چې کله کلیک کړله راسئ دریم اپسیټ ته راسئ دریم اپسیټ کلیک راسئ دلته مختلف شیان لري صحیح ده مثلا دا چې راولئ دا هم تاسو په نیټ باندې خلاصوئ صحیح ده نیټ باندې اول ور خلاص کړئ بدون نیټ هم ورکوئ که داسې راولئ که داسې راولئ که داسې راولئ په هر ډیزاین تاسې راولئ خو زه به داسې راولم صحیح ده بیا هان وایم هان چې مې کلیک کړله بیا راسئ دغه اپسیټ ته راسئ دغه اپسیټ کله راولئ دلته مختلف شیان لري صحیح ده دا هم تاسو په نیټ باندې اول ور خلاص کړئ بدون نیټ هم ورکوئ صحیح ده اوس ځینې ما خلاصې کړي په دغو کې ما ځینې ډېر خلاص کړي دي دا ګوره ما خلاصې کړي دي دا هم تاسې په هغه رقم باندې خلاصوئ صحیح ده دلته نور شیان هم راشي دلته نور شیان هم شوي مثلا داسې ښه زه به اوس دا انتخاب کړم او هان به کلیک کړم کله چې هان مې کلیک کړله نو بالکل به ځای راولم چې په څه ډیزاین کې جوړ شي ټول ټیپ ټاپ سټار یم رقیب ډېر پلار یم ها اوس به راسئ دوستانو په دې ځای باندې کلیک واخلئ دلته مختلف شیان نور هم راپورته کوي ښه دې کې هم بعضې شیان تاسو په نیټ باندې خلاصوئ ښه چې یار مې په نیټ خلاص کړی بیا بدون نیټ هم کوي اول زما څه شي دی نیټ باندې خلاص کړئ ښه نو ګوره مثلا دلته ما د بعضې شیان خلاص کړي دي ښه نو دغه شیان چې دي دا هم په دغه ډیزاین باندې خلاصوئ صحیح ده دا کلیک کړئ مکمل بیا خلاصېږي ښه بیا دا شیان راځي ګورئ زه بیا به دا هان وم هان چې مې کلیک کړله اوس به راسئ درېیم اپشن ته راسئ درېیم اپشن چې کلیک کړله نور شیان به راپورته کړي مثلا تاسو د پکچر په رقم جوړول غواړئ که ډبل په ډیزاین یوټیوب په ډیزاین غواړئ جوړوئ په هر ډیزاین تاسو غواړئ جوړوئ ما ډیزاین صحیح ده نو اوس زه بیا راسم شاته بیا به راسم دوستانو ښه په دې کې مختلف شیان شته دا کلیک راسئ کله چې دا مو کلیک کړله نو دلته به دغه اپسیټ باندې تاسو په نیټ خلاصوئ ښه چې کله په نیټ خلاص کړئ بیا بدون نیټ هم کار کوي صحیح ده نو دا کلیک راسئ دا چې کله کلیک کړله ګورئ دوستانو دلته دغه اپسیټ راواړوئ صحیح ده زه به شاته راسم تاسو ته به زه وښیم صحیح ده دلته راسئ دا مې انتخاب کړئ کله چې دا مې انتخاب کړله دلته شیان ډېر مختلف شیان تاسو یې خلاصولی شئ دا هم په نیټ باندې خلاصوئ چې کله په نیټ مو خلاصه کړله بیا بدون نیټ هم کار کوي ګوره څومره ډېر شیان دي ښه ما تر اوسه پورې نه دي خلاص کړي دي ښه ډېر شیان دي دومره ډېر شیان دي چې تاسو نه پوښتنه ښه ګورئ تاسو په نیټ باندې اوله خلاص کړئ بیا بدون نیټ هم کار کوي صحیح ده نو زه بېرته شاته راسم ځکه له ما سره نیټ بند ده صحیح ده اوس به ټول ټیپ ټاپ سټار یم رقیب ډېر پلار یم نام مې سجد په کې اندازه زمری لرم واورې رقیب ځان سره په بیر می لرم واورې رقیب
ښه دوستانو اوس به دغه ویبسایټونه بعضې خو ما په نیټ باندې خلاصې کړي دي. تاسې اول په نیټ خلاصې کړئ، بیا بدون نیټ هم کار کوي. لکه مثلا دا کوم ډیزاین ورکوئ چې هر ډیزاین تاسې جوړوئ هغه ستاسو خوښه ده. صحیح ده، خو زه به جوړ یې کړم چې تاسې وګورئ. ښه دوستانو اوس به جوړې به کوو. جوړول به چېرې کوو دوستانو؟ ښه دا به کلیک یاستئ، دا چې مو کله کلیک کړله مستقیم د جوړولو ویبسایټ به راپورته کړي. ښه دلته به دغه ویبسایټ راپورته کوي. بیا به تاسو دا به کلیک کړئ. کله چې دا مو کلیک کړله نو بالکل به دا ویډیو له موږ سره به جوړ شي. هغه دې روانه شو، تاسو مې دا رقم کولی شئ جوړه کړئ دوستانو. ښه نو دغه دوه برنامې به تاسو چېرته ترلاسه کولی شئ؟ دا له موږ د ټلګرام په چینل کې ترلاسه کولی شئ. صحیح ده، طریقه تاسو ښیم هلته ډاونلوډولی هم شي، دغه ځای ترلاسه کولی هم شي. نو خپل ملګرو ته یې هم استولی شي، خپله هم استفاده ځینې اخیستلی شي. صحیح ده، دا ډېره ښایسته برنامې دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مې ویډیو کړې وله په هغه کې هم ښایسته ایډیټ وو، په دې کې هم ښایسته ایډیټ وو. ښه نو دغه دوستانو جوړه شو، تاسو هم کتلی شئ، جوړه هم شوله. صحیح ده، اوس به راسو طریقه یې تاسو ته وښیم چې چېرته ډاونلوډولی شئ دغه دوه برنامې. صحیح ده، دغه دوه برنامې دوستانو لومړی راشئ خپل ټلګرام خلاص کړئ. ټلګرام چې کله خلاص کړئ دوستانو، ښه دلته به سرچ کې به ولیکاستئ، د ټلګرام په بهیر ولاړ شئ، دلته سرچ کې به ولیکاستئ زموږ د ټلګرام د چینل نوم ولیکاستئ. او بیا رانه ګرځو. ها دلته مې چې کله نوم ولیکئ دوستانو، دغه نوم چې تاسو ته په صفحه کې ښکاري دغه درې چینلونه به راپورته کړي. صحیح ده، دغه درې چینلونه کې دوستانو، ښه دغه اول چینل، دوم چینل، تاسې اول چینل ته داخل شئ، لینکونه یې هلته شته، برنامه هم هلته شته، تاسې ډاونلوډولی هم شئ. ګورئ دغه د صحیح شو، دا چې مو کله کلیک کړله مستقیم به د ډاونلوډ ځای راپورته کړي. بیا تاسې کولی شئ خپل په ګوشي کې دغه دوه برنامې نصب کړئ. صحیح ده، نو دا یې هست دویمه برنامه، سمه ده، دا یې دویمه برنامه ده. دا چې مو کله کلیک کړله ډایرکټ به د ډاونلوډ ځای راپورته کړي. بیا کولی شئ تاسې په ګوشي کې دغه دوه یې په نشټور کړئ. صحیح ده، نو لکه څنګه دلته مخکې په دویمه ویډیو کې تاسو ته ښه ولیول، خو دا دوه برنامې نورې دي. ښه مننه، خوشحاله اوسئ دوستانو، ویډیو سره لایک کړئ، خامخا ملګرو پورې شیر کړئ، لایک و کمنټ دا مو له یاده ونه وځي. صحیح ده، لازمي ته ملګرو پورې شیر کړئ. نو چینل ته به دا رقم راځي، سمه ده، دلته به سرچ کې به ولیکاستئ زموږ د چینل نوم ولیکاستئ. کله چې نوم ولیکئ دوستانو ډایرکټ به زموږ چینلونه راپورته کړي. ښه دغه اول چینل به تاسو داخله شئ. صحیح ده، په دې کې هم شته، په دې کې هم شته، خو مختلف شیان چې دي هلته ډېر شیان پورته کېږي، دلته چې دی ډېره ترلاسه کولی شئ. صحیح ده، نو بیا کولی شئ دغه دوه یې په تاسې ځان ته را ډاونلوډ کړئ. په دې ځای چې کلیک واخلئ مستقیم د ډاونلوډ ځای راپورته کوي. بیا کولی شئ دغه دوه برنامې تاسې خپل په ګوشي کې سټارټ کړئ او خپله فایده ځینې واخلئ. مننه، خوشحاله اوسئ، ویډیو سره وګورئ، شیر یې هم کړئ. ما ته اجازه راکړئ تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.